الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې د 233 نشست او ناسته ده. اولنی سوال په دې نشست کې هغه د ورور د طرف نه دی او ډېر اهم سوال دی، ځکه چې دا مسله ډېرو کسانو ته نن سبا راپېښېږي او زما خواته خو چې په خپله زه ووایم نو څو کسان هغه داسې راغلي دي چې هغوی ته دا مسله وه او د دې تپوس یې کوو. سوال دا دی چې یو سړی خپله ښځه یې طلاقه کړې ده، خو دا پته ورته نشته چې څو پیرې شکي دی او په دې کې هم شکي دی چې طلاقه کړې ده او که نه. د دې څه حکم دی؟ الجواب، اول خو ګوره د دې وسوسو دا خبره ذکر کوو، د هغې نه بعد به بیا راځو دې بلې مسلې له چې دې سره د دې سړي څه مسله ده چې شکي دی پکې دا ښځه طلاقه ده که نه. ګوره دا مسله یاده کوي، الله رب العزت په دې امت باندې دا رحم او کرم دی چې په هغه څه نه رانیسي چې څه د ده په زړه کې اوړي راوړي تر څو چې په هغې خبره نه کړي او هغه کار یې کړی نه. دا د الله رب العزت رحم دی په دې امت باندې. حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، ان الله تجاوز لامتي ما وسوست به انفسها ما لم تعمل او تتکلم به. الله رب العزت زما امت ته دا وسوسې معاف کړي دی چې په زړونو کې ځي راځي تر څو چې به یې خبره نه کړي هغه کار یې کړی نه. کله چې یو سړی په دې وسوسو کې پروت دی چې زما دا ښځه او ما طلاقه کړي که نه به یې په دې سره ښځه نه طلاقېږي. څو کسان دي چې زما خواله راځي، دا مسله ګوره ډېره شوې ده او دا ولې ډېره شوې ده؟ دا د ټینشن د لاسه. کله چې انسان ټینشن ډېر شي که نه او د ده نه وهمي جوړ شي د سوچونو د فکرونو د لاسه، خصوصا په مسافرۍ کې دا قسمه واقعي راځي. انسان د کور نه لري، د سوچونه ډېر کوي، د فکرونه ډېر کوي، کاروبار نشتی، مزدوري نشتی او هلته ښځه ټلیفون کوي یو څه غواړي، بچي بل څه غواړي، مور پلار بل څه غواړي، د خپلوانو نه لري، د ملګرو نه لري، دته یو ټینشن جوړ شي. نو زما خواله خو راځي کسان، بعض داسې راشي ته به وایي چې دا لیونی دی، ها بلکل د لیونو خبرې وکړي د دې ټینشن د لاسه. یو خو زه تاسو ته نصیحت کوم چې څه چې د الله طرف وي په هغې صبر پکار دی. خو زموږ سره د اسلام نه بعد که قیمتي څه دي هغه دا دین دی. اسلام نه بعد عفوا د دین نه بعد او د اسلام نه بعد موږ سره که قیمتي څه دي هغه زموږ دا بدن دی. ته خپل بدن په سوچونو کې په فکرونو کې مه خراب کوه. دې مسلې به الله حل راوباسي. دا ټینشنونه او سوچونه چې انسان ته دومره شي چې د نه لیونی جوړ کړي. یو خو ګوره ټینشن او سوچ حدودو کې دننه د هر انسان دی، که هغه دینداره دی، که بېدینه دی، که مالداره دی، که غریب دی، که تور دی، که سپین دی، هغه ته ټینشن او سوچ شتي، خو دا څه حدودو کې دننه وي. کله چې دا د دې حدودو نه واوړي او تا نه لیونی جوړوي او تا نه وهمي جوړوي او ستا ژوند تباه کوي، د هغې به ډېرې وجې دي. یو وجه دا دی چې انسان په دیندارۍ کې کمزوری. کله چې انسان په دیندارۍ کې کمزوری که نه
نو بس دکې بیا صبر نه وي، خو چې کله انسان دیندار یې، خپل رب پیژني، دین پیژني، د ده بیا هم هغه صبر څه نه څه مرتبه کي چې دا د الله طرف نه ده او الله به خیر کي، الله به یو لار ماته کولاو کي. دې خبرو ته د ده سوچ ځي، دا تقدیر کې لیکلی شوي خبرې، نو د دې سره حوصله برابري، ټینشن او سوچ یې هغه مرتبه کې نه یا هغه ځي ته نه رسي چې دی پې لیونی شي. ولې ګوره د یوروپ کې د خودکشیانې ډېرې کېږي، ځان خلک وژني، بلکې باقاعده سینټرې کولاو شوي د ځان د وژلو دپاره، ته پیسې ورکوې ځان به مړ کړې. دا ولې؟ ځکه چې د هغوی سره څه عقیده نشته. موږ ته که زر مسلې راشي، زر مسلې، هغې سره به موږ لګیا یو، ژوند به تېروو، خوشحالیانې به کوو، خنداګانې به کوو، غمخادي کوو. هغوی ته یو وړه مسله راشي ځان وژني. فرق څه دی په موږ او په هغوی کې؟ زموږ سره یو نظریه ده، یو عقیده ده. د عقیده انسان ته ډېر څه ورکوي. یو لویه فایده پکې دی چې د انسان دا زړه چې که نه دا مضبوط یو کلک او دی د صبر خاوند وي. د دې یو نظریه جوړه شوې ده چې دا څه دي، دا په تقدیر کې لیکلی شوي، زما رب دا ما ته رارسوي او په دې کې به خیر او د دې نه به یو لار الله را پیدا کړي ماله د راوتو. خو د هغوی سره خو دا نظریه نشتي که نه. ته سوچ وکړې چې د انسان هېڅ نظریه نه وي او د دنیا کې ژوند تېروي او دې ته معمولي سخته راغلی، دې خو زه یم چې زړه به یې ټک کوي چوي به، ځکه دې سره خو مخکې څه نشتي، نو دې ځکه غم کې دی چې دا مصیبت ولې راغی. نو زما تاسو ته دا نصیحت دی، خصوصا د خپلو مسافر وروڼو ته، چې دا مسلې کته به رکېږي د هر چا په ژوند کې، هر چا په ژوند کې. د باچایانو ته که دې وکتو که نه، دا خو ظاهره کې موږ ته داسې ښکاري چې د دوی د سره غم نشي، دوی زموږ نه زیات غمونه دي. بیا دې مالدارو ته که ته خواوشا کې ګورې او د غټو خلکو ته ګورې، د دوی ستا نه زیاتې مسلې دي. هر سړی خپله مسله خو چاته نه بیانوي. نو ژوند د هر چا کته به رکېږي، کله ښې ورځې راشي، کله کمزوري، کله سړی روغي، کله بیماري، کله ځوان، کله بوډا. خبرې ژوند سره تړلی شوي دي، ته به صبر کوې په هر ځای کې. نو د دې د لاسه خلک په ټینشن کې پرېوځي، دی وهمي شي. یو وهم ده ته بیا څه راځي چې دا ښځه ما طلاقه کړې ده او که نه. اوس دا لوبه په ده باندې څوک کوي؟ دې ته غوږ کېږده، دا لوبه په ده باندې شیطان کوي. شیطان قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې شیطان غواړي چې تاسو په غم کې واچوي. دا قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې. نو یو به ګوره تا ته په مانځه کې وسوسې راچي، نور به شیطان تا ته څه نه وکړو چې په دې مانځه ودرېږي، تا له به راځي اودس کې ورته وسوسې راچوي، بل عبادت کې. دغه شان په دې مسله کې او حدیث به تاسو کې دي شي اورېدلی چې شیطان یو تخت لګولی دی، کوم چې مشر ابلیس دی. نو کوم یو شیطان چې راشي، یو وایي ما دا کار کړی دی، وایي تا هېڅ هم نه دي کړي، بل راشي وایي ما دا کار وکړو، وایي تا هېڅ هم نه دي کړی، یو راشي وایي ښځه او خاوند مې جدا کړو، نښته هم پورې هغه کور مې ورله دړې وړې کړو په دې شی وټه په یو کار خو تا کړی دی. دا شیطان غواړي چې کورونه تباه شي. نو شیطان به تا ته بیا دا وسوسه رااچوي، تا به پکې راګیر کړي او سم به دې راګیر کړي. نو آخر دا چې انسان د لیونو خبرې شروع کړي. زما خوا ته یو کس راغلی او زه خو ورته ډېر سخت غوسه کېږم داسې خلکو ته، دومره ورته غوسه کېږم چې دا مسله یې ختمه شي، قصدن ورته غوسه کېږم. یو کس زما خوا ته راغلی، اول پیر چې راغی وی یاره زه دې کې شکي یم چې دا به ما نه ده طلاق، الله تا په دې نه رانیسي. بیا چې ګورم بل ورځ بیا راغی، وایي ناسې که بل پر ورځ لکه سړی الفاظ پته نیسي چې زما د شونډې پې خوځېدلي دي او که نه، ما یې ګوره دې سره ښځه نه طلاق کېږي. بل ورځ بیا راغی، وایي ما ته داسې ښکاري چې ما چې د سهار د اذکار وي، نو دغه اذکارو کې چې زما د خولې نه دا ټکی هم وتی دی چې ښځه مې طلاقه ده. یاره ما که د نن نه بعد مې په دې ځای کې وړی دی، داسې حال در سره کوم چې چا در سره کړی، ته خو لیونی یې ما او ما دا ښځه په رښتیا طلاقې ځان ته خلاصوي چې یو لار دله وګورو، اذکارو کې مې ووي او شونډې مې ورپېدې او دا خو ما ته لیونی خبرې کوي. دا غوسه ورته ما قصدن وکړه، ما که د غوسې سره دی ښه شي. خو دا یوه قصه نه ده. د نږدې ورځو کې مې یو کس راغلی زما خوا، هغه ته هم دا مسله وه. نو دا
وهم دته پیدا شي شیطان بیا نه پرېږدي نو دا مسله یاده کړه ګوره په دې سوچونو موچونو سره ښځه نه طلاقېږي که ډېر انسان روغ سړی نه دا خو له د وسوسو بیمار دی دی روغ سړي ته چې دا سوچونه په زړه کې اوړي راوړي که نه په دې هم ښځه نه طلاقېږي ځکه داسې ویلي نه دي بلکې محققین علما دا وایي د فتوې ته غوږ کښېږدي وایي کوم سړی چې د وسوسو بیمار وي دا فتوا ډېرو علماو ورکړې ده مشهور پکې د سعودي عرب لوی محقق او فقیه الشیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه هم دا فتوا ورکړې ده ګوره وایي کوم سړی چې د وسوسو بیماري که نه د وسوسو که دې په ژبه باندې م وایي چې ما دا ښځه طلاقه کړې ده ښځه یې نه طلاقېږي تر څو چې د ده په ښه اراده د زړه نه وي دی خو بیمار دی دته هېڅ پته نه لګي چې دی په خوله څه وایي نو دته به موږ دا وایو دا وسوسو دا بیمار چې دی چې د زړه نه اراده وه نه د زړه نه خوله نه خو بیمار دی که دی په ژبه م وایي چې زما دا ښځه طلاقه ده وایي دا نه طلاقېږي ولې ځکه چې طلاق د زړه یو اراده غواړي یو عزم غواړي او رسول الله وسلم حدیث کوي لا طلاق فی اغلاق د سړي چې ذهن بند شي که نه عقل په دې کې طلاق نه واقع کېږي لکه ګوره اوس یو سړی دی دومره غوسه شوی دی دومره غوسه شوی چې هغه اسمان او ځمکه هم نه پېژني ګډې وډې ویلي شریعت وایي د ده طلاق نه واقع کېږي ولې ځکه چې د عقل بنو دی نه دی پوه شوی عامه غوسه د ده نه وه دغه شان د وسوسو بیمار چې دی د ده عقل هم هغه کار نه کوي بند شوی دی الا دا که دی وایي چې او زما ورسره اراده وه بیا صحیح ده خو چې اراده نه وي نو د ښځه نه طلاقېږي نو زه ډېرو ورته او ټولو ته دا وایم چې دې وسوسو طرف ته توجه مه ورکوئ دا وسوسې د شیطان د طرف نه دي غواړي چې ستاسو کور ستا سکون ستا ژوند ستا ذهن دا تاله ګډوډ کړي علاج د دې څه دی دا سوچونه بندول او د ټولو لوی علاج دا دی چې ستا په زړه کې دی چې الله ما په دې نه رانیسي بیا شیطان ستا خواله نه راځي دې خبره ځان پوه وکړې شیطان اوس که زما خواله شیطان راشي او ما ته وایي چې یاره تا چې دا مونځ کړی او دا 3 رکاته او که دا 4 زه په زړه کې هم زما مونځ صحیح دی داسې وسوسې دي دا شیطان بیا زما خواله نه راځي خو چې کله ته د شیطان د وسوسو سره روان شوې او داسې به شي او داسې به شي امام احمد ابن حنبل قصه ما ته اوس ذکر کړې وه که نه هغه یو پیر په منځه ولاړ منځه کې دا ګوتې داسې کړي بیا وروسته شاګردانو دې تپوس وکړو تا په منځه کې اشارې کول وی شیطانه درته بار بار وسوسه راچوله چې تا دا مونځ چې ته کوې نو ستا اودس نشتي وی ما ورته وایي چې 2 ګواهان دې پرې نه راوستي که نه خبره در سره منم دا حل دی چې 2 ګواهان راوله 2 په دې کار نه کېږي دا خو ته زما عبادت خرابوي نو دې وسوسو نه ډډه وکړئ دا د ځان سره ظلم کول دي د ځان سره زیاتې کول او دا راته ووایم د دې اخرنی انجام څه دی لیونتوب د دې اخرنی انجام هغه لیونتوب دی دا ښځه دا بچي دا دینداري دا هر څه به دنه پاتې شي او لیونی به دنه جوړ شي ها اوس که یو چا ته داسې مسله راله روغ سړی دی وسوسې ورته نه دي شکي دی چې ما دا ښځه طلاقه کړې ده او که نه روغ سړی دی د وسوسو بیمار نه دی او ده تپوس وکړو چې دا به طلاقه یي او که نه به موږ ورته ته څه وایو زه خو شکي یم یاره ما ته هېڅ پته نه لګي نو اصل دا دی چې نکاح د ده باقي ده او طلاق شکي دی څه شی به دې شکي دی نکاح که طلاق شکي دی او نکاح یقیني ده ځکه دا خو د مخکې کړې ده که نه نکاح خو صحیح خبره ده چې د نکاح کړې ده کېدای شي بچي 2-3 کاله هم تېر کړي 10 کاله دا خو یقیني خبره ده شکي څه ده طلاق ورکول دي دا د شریعت قانون دی چې په داسې ټیم کې به په هغه خبره پاتې شي کومه چې یقیني ده او شکي به پرېږدي نو موږ دلته به څه جواب ورکوو چې ښځې طلاق نکاح باقي ده او طلاق ستا شکي دی د دې خبرونه واوره فایدې دپاره کله نه کله د طلاقو انسان په عادت کې شکي شي چې ما دا خپله ښځه 2 پیرې طلاقه کړې که 1 پیر 3 پیرې مو طلاقه کړې که 2 پیرې په دې کې یقیني کم یو دی ولې 2
کم چې کم یقیني دی هغه زیاتي شکي دی. ته په منځه کې خطا شوې چې تا دا مونځ 3 رکعته کړی دی که 4 دی، یقیني کم یو دی؟ یقیني 3 دی، شکي کم یو دی؟ 4. نو ستا دا مونځ څو رکعته شو؟ 3. دغه شان د طلاق په مسله کې شک دی چې ما دا ښځې 2 پیرې طلاق کړې که 1 پیر؟ یقیني 1 پیر، شکي 2 دی. موږ دې شکي نه غلی شي. پوه شوې په دې مسله که نه؟ دا ډېره اهمه مسله ده او زه غواړم چې شیطان په موږ لوبې ونه کړي. الله مهربانه باچا دی چې الله هم نه رانیسي، نو موږ سره ځان لیوني جوړو. یو زما خوا ته راغلی غریب په دومره دغه کې و چې دا ټکی هم ماته نه وي، دومره غریب په یوره کې و، سم دې سره پیدو د مخ دا رنګ د غریب بدل شوی و، دې سوچونو خراب کړ. ما ته وایي چې لکه دغه ټکی ما کوم ټکی؟ وایي نه لکه دا ټکی سړی ووایي که نه ما ټکی خو نو کم ټکی ته وایي؟ د طلاقو ټکی وایي او دقه هغه ته مایوسي هم نه کېږي، خپل ژوند تېرو. بیا راپسې راغی بله ورځ وایي دا تا چې ما ته ووایي چې د طلاقو ټکی او ما چې ووایي او دغه په دې خو به نه طلاقه شوي که نه؟ دا اوس بیماري نه ده؟ اوس بیماري روغ سړی خو دا خبرې نه کوي، خو دا هغه د شیطان په هغه جال کې راغلی دی یو راپسې یو ورځ راغلی ووایي زه کافر یم. لکه ته خو ښه صحیح موږ سره دې مونځ وکړو. وایي نه زه چې سترګې پټومه ما ته دا سوچ راځي چې ته کافر شوی، تا کار کړی، تا دا کار کړی، تا دې شیطان په دې کې راګیر کړی، د هر څه نه یې ویستی. نو الله رب العزت دې موږ د دې وسوسو نه وساتي او الله دې موږ د شیطان په جال کې نه راولي. ها دا یو ورور سوال کړی دی، وی دا خبره ما تا نه بیان کې څو پیرې واورېده چې الله او د الله رسول دا وایي چې د خپلوانو سره به خپلولي ساتي. موږ په دې باندې عمل کوو، اوس کوشش کوو چې د خپلوانو سره خپلولي وساتو. خو دا خپلوان چا ته وایي؟ یعنې موږ ته څه داسې وښایي چې موږ وایو چې دا هغه خپلوان دي چې شریعت وایي چې خپلولي ورسره ساته. کیدای شي یو سړی زموږ خپلي او ما ته پته نه وي چې دی په خپلوانو کې راځي، او کیدای شي یو سړی خپلوانو کې نه راځي او موږ ورسره هغه قسمه معامله کوو چې هغه د خپلوانو سره. جواب دا یاد کوي، صحیح او تحقیقي قول په دې کې دا دی چې خپلوان هر هغه چا ته ویلی کېږي ستا هغه خپلوان چې د نسب د لاسې ستا خپلوان دي. نسب د لاسې قرآن کې چې ورته اقارب ویلی شوي دي، اولو القربه ورته هم ویلی شوي. خپلوان څوک دي؟ چې هغه د نسب د لاسې ستا خپلوان دي. د نسب د لاسې بیا 2 قسمه خپلوان، یا د پلار طرف ته او یا د مور طرف ته. یعنې ته د مور نه پیدا یې، اصل ستا هغه تعلق هغه د پلار طرف ته دی، خو دغه ستا مور ده، نو د دې مور د لاسه د هغې چې کوم خواوشا کې خلک دي هغه ستا خپلوان شو، بس دا خپلوان دي. اوس د دې نه اخوا یو دویم خپلولي هغه د نکاح د لاسه دی، د نکاح د لاسه، خو هغه ډېره لرې نه ځي. دا فایده ده که هغه ډېره لرې نه ځي. څنګه لرې نه ځي؟ لکه یو سړی دی واده یې وکړو، دا ښځه ده خپله شوه، دا به خپلوانو کې ده که نه ده؟ دا ښه د دې ښځې سره نور څوک د خپلوانو کې راځي؟ خواښې، سخر، دا نږدې دي، اوښې، خینې شوې. خو ګوره د دې نه اخوا نه، ځکه په هغه خپلوانو کې نه راځي چې هغه شریعت وایي چې ته به ورسره لازم خپلولي ساتې. یو ګوره یو فرق په دې کې وکړو، یو خپلولي پالل دي، یو د چا قدر او عزت او احترام کول دي. خو به ته د پردي کسونو کې په دې ما ګوره دا نه دي ویلي چې بل ځغلوه په کاڼي نیوله، نه، یو طرف ته په موږ لازم دي چې خپلولي به ورسره پالو، لازم کې او په ښو اخلاقو ساتلو کې د هر چا سره او د میلمه قدر کول او د هغه احترام کول، دې کې فرق دی. ها اوس د ښځې د تره زوی موږ که هسې دته خپل وایو که نه، نو دا هسې هغه عرف کې به ورته خپل وایو، نور ګوره دې خپلوانو کې نه راځي. دا کوم ځای کې دی؟
د ښځې د تره زوی، د ښځې تره، د ښځې ماما، د ښځې د ماما زوی، د ښځې د ماما ښځه، لرې خلک دي. د دوی سره ته راشه درشه کې ناسته پاسته کې، نو هغه په دې چې د هغوی د یو فرد، د هغوی د خاندان یو کس دی چې ستا سره یې رشته ده. ورسېدی به که نه؟ اوس تره شو، د تره زامن شو، ماما د ماما بچي شو، د تره ښځه شوه، د ماما ښځه شوه، دا په خپلوانو کې راځي، دوی سره به خپلولي ساتي. بیا د هر یو حق، د ټولو حقونه ګوره یو شان نه دي، څومره چې تا ته نږدې دی حق یې ډېر دی. او بیا به سي داسې زه په ترتیب باندې، لکه د ټولو نه نږدې موږ ته څوک دي؟ مور او پلار. اول پلاران دي، بیا میاندې دي، بیا نیا نیکونه، بیا بچي، بیا د هغوی بچي، او داسې دا په کته چې څومره روان دي دا موږ ته نږدې دي. بیا په روڼو کې نږدې، بیا د روڼو اولاد، ماماګان، تروریانې، د هغوی اولاد، بیا د ترونه او د هغوی بچي، ماماګان او تروریانې او د هغوی بچي، په دې ترتیب باندې. او که تاسو ته یاد وي هغه یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغلی وی یا رسول الله د چا ډېر حق دی په ما باندې چې زه ورسره ښه وکړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته امک، ستا مور، وی بیا وی ستا مور، وی بیا وی ستا مور، وی بیا وی بیا ستا پلار، بیا ورته وی ثم الاقرب فالاقرب، بیا چې څومره تا ته نږدې دی څومره نږدې، هغه دومره حق ډېر دی. په موږ باندې چې اوس د پلار کوم حق دی، داسې حق په موږ باندې ضرور نشته. موږ که داسې وایو چې مشر ورور د پلار په شان دی، دا موږ دله یو مرتبه ورکوو، نور د ده حق په موږ باندې داسې نه دی لکه څنګه چې د پلار دی. پوه به شوي که نه؟ بیا تره موږ ته ډېر نږدې دی که ماما؟ تره موږ ته نږدې دی. د تره بچي موږ ته ډېر نږدې دي که تره موږ ته ډېر نږدې. او په دې ترتیب سره دا زه دې ورور ته وایم دا خپلوان دي. یو سوال زما زړه ته راځي، د ورور نه دی کړی، هغه دا چې د خپلولي ساتل څنګه وي؟ دا هم یوه مسله ده. زه خپلولي ساتل غواړم د خپلوانو سره، د خپلولي ساتل څه وي؟ په دې کې یو ښکلی قول تحقیقي هغه دا دی چې الحمدلله رب العزت موږ ته ګرانه کړې نه ده. اوس قرآن او حدیث کې الله دا نه دي ښوولي په تفصیل سره، نه مقدار د دې، نه نوعیت، نه کیفیت چې خپلولي پالل دا دي دا دي دا دي دا دي، نه، بلکې خبره عامه کړې ده، خپلولي پالئ. قرآن او حدیث کې داسې دي. ولې الله رب العزت دا خبره داسې پرېښودې ده؟ جواب دا دی په دې داسې پرېښودې ده چې تاسو د خپلې معاشرې ته ګورئ، معاشره کې چې رشته پالل څه ته ویلی کېږي همدقې باندې عمل کوئ. پوه شوئ زما په خبره؟ او زه اوس معاشره کې، عام معاشره کې تپوس کول رشته پالل دي که نه؟ د بیمار پرسي کول، که سخته پرې راله د هغه سره ودرېده، د هغه خواله تګ، هغه راوسته خپل خواته، دا ټولې مسلې پکې دننه راځي. نو دې ته وایي خپلوانو سره خپلولي ساتل. پوه به شوئ که نه پوه؟ والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی و چې یو سړی په سیم کې لامبېږي او به دې سیم ته ور ودانګي د اودس چاردام په نیت، او بیا چې کله دی ولامبي راوځي وځي منځله، دا اودس کېږي که نه کېږي؟ دا ډېر ښه سوال دی. یو سړی اوبو ته ور ودانګي، هغه سیند دی، دریاب دی، یو بل ځای دی، سویمینګ پول دی د لامبلو لپاره، او دی ور ودانګل او په دې نیت چې زه پکې اودس چاردام وشو، ځکه چې ټول بدل لون شو. نو هغه کم اندامونه چې زه به اودس چاردام کې اینځم هغه دلته هم لامده شو، نو زما اودس وشو که نه؟ الجواب ګوره، یو اودس چاردام دی، یو غسل دی، لامبل، یو لامبل دی، یو اودس چاردام دی، دواړو کې فرق دی. فرق دا دی چې په اودس چاردام کې ترتیب د اندامونو د اینځلو د شرط دی، لازم دی. یعنی لازم دی چې ته به اودس چاردام د څه نه شروع کې؟
لازم چې کوم دی لاسونه څوک شروع خو مستحب دی چې تا ول لاس ووینځي. زه د اندامونو خبره کوم د الله بندګان او د اردام خو کوئ که نه اول څه وینځئ مخ وینځئ اول مخ نه وینځو مونږه او مخکې دننه دغه هم رالو خولې ته اوبه اچول پوزې ته اوبه اچول دغې کې دننه رالو هغې نه بعد لاسونه وینځل دي بیا مسح کول دي سر او غوږونه دي کې دننه رالو بیا خپې وینځل دا ترتیب دی. په غسل کې ترتیب نشتی یعنی په غسل کې په لامبلو کې شریعت مونږ ته دا نه دي ویلي چې ته چې لامبې نو اول به خپې وینځې بیا به چې دی ملا باندې به اوبه راچې بیا به په لاس باندې اوبه داسې ترتیب نشتی. اوس زه تاسو نه دا سوال کوم که یو سړی اوبو ته ور ودانګي په دې نیت چې زه اودس چاردام کوم نو ده د اندامونه په هغه ترتیب وینځل کوم ترتیب چې راغلی نه او که دی ور ودانګي او نیت یې د لامبلو دی او لامبلو کې پوزې او خولې ته اوبه اچول دي هغه د ور واچول خوله یې هم کنګاله کړه پوزې ته اوبه ور واچول سوڼ کړه او بیا یې اوبو ته ور ودانګل غسل وشو که ونه شو غسل ویم غسل وشو ولې غسل وشو ځکه چې غسل کې دغه ترتیب نشته د اندامونو او په اودس چاردام کې ترتیب لازم دی. قرآن کې الله څه وایي ګوره یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کله چې تاسو پاسې لمانځه ته ارادم د لمانځئ او اودس چاردام کوئ فاغسلوا وجوهکم نو مخ وینځئ وایدیکم الى المرافق لاسونه څنګلو پورې وامسحوا برؤوسکم سرونو باندې مسح وکړئ وارجلکم الى الکعبین او خپې وینځئ د ګیټو پورې دا ترتیب دی. دلیل پې دا دی چې ګوره دا ترتیب لازم دی. یو سړی به اوس دلته وایي چې الله خو دا نه دي ویلي چې ترتیب لازم دی نو دلیل پې دا واله الله وایي مخ وینځئ بیا وایي لاسونه وینځئ بیا وایي په سر مسح وکړئ بیا وایي خپې وینځئ. که چېرته ترتیب لازم نه وی نو د سر دا مسح الله ولې په منځ کې راولي خو بیا به یې داسې ویلی وی چې مخ وینځئ لاسونه وینځئ خپې وینځئ په سر مسح وکړئ. مسح دا به بلکل جدا ذکر کړی خو چې دا مسح په منځ کې راننه ویسته دلالت کوي په څه باندې چې ترتیب لازم دی. بله دا څومره صحابه کرامو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د اودس چاردم طریقه را نقل کړې ده په یو کې هم دا نه دي راغلي چې هغه ترتیب ګډوډ کړی دی همدغه ترتیب دی کوم چې قرآن کې ذکر شوی دی. نو خلاصه د مسلې څه شوه اودس چاردم نه کېږي چې دی ولامبي راوځي د اوبو نه بیا دې اودس چاردام وکړي دریاب په اوبو باندې د سیند په اوبو باندې اودس چاردام کېږي پاکې اوبه دي اوبه چې راله هر اندام چې کوم دی هغه پې وینځه دې سره اودس چاردام ستا وشو والله اعلم. ښه جي دا یې ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال دی ما خو چې اول پرې دا سوال ولیدو نو تعجب مې ورته وکړو او ډېر فایدهمند ځکه چې زموږ ټولو ورته سوچ لاړ. بعضې خبرې دي چې سړي ورته سوچ نه وي تللی. سوال دا دی ورور وی قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا یعنی په جنت کې به نور نه وي دا خبره قرآن کې ده په جنت کې به نور نه وي. بیا د هغې نه بعد الله وایي چې ودانیة علیهم ظلالها او د دې ونو د سوري به په دې جنتیانو باندې راغلي. اوس سوال وي زما زړه ته دا راغی چې سوري به څنګه او نور نه وي سوری به څنګه وي او نور نه وي. دا ښه سوال دی. ګوره چې علم د سره وي او پوهه د سره وي نو که څه اشکال هم سړي ته راشي هغه سړی د علم په رڼا کې حل کولی شي. کله د سره علم نه وي دا خو د ډېر ژور سوچ کړی دی که علم د سره نه وي په وړو وړو خبرو کې به راګېري او شیطان حریص دی ډایرکټ به تا ته وایي دا څنګه او دا داسې او دا داسې. چېرته شیطان تاسو ته وسوسې دنیا و باره کې راچي نه
خو د دین په مسله کې به راته راځي. د رسول صلی خواله کسان راغلي وي یا رسول الله د الله په باره کې مونږ ته داسې خبرې راشي چې مونږ ویلی نه شو. ولې د الله په باره کې صرف راځي؟ ولې صرف د قرآن او د حدیث مبارک او دین او آخرت مبارک راځي، نورې نه راځي؟ دلیل دی په دې باندې چې شیطان دا کوشش کوي که هسې انسان ګډوډ کولی بیا خو به ته په هر څه کې دا سوچونه راویستی، خو که خیال هم کړی دا وسوسې صرف په کومو خبرو کې راځي چې اگر دین سره تعلق ساتي، اکثر دې کې وسوسې راځي. نو چې علم سړي سره نه او تقوا او د الله نه یره نه، بس دی کله نه کله ګډوډ شي، او کله خو دومره ګډوډ شي چې نور څه شروع کړي. د دې جواب ډېر اسان دی، ډېر اسان دی، هېڅ ګران نه دی. دا خبره بالکل صحیح ده، قرآن او حدیث نه ثابته ده چې جنت کې به سوری وي. الظل، الظل په عربي کې سوري ته وایي، الظلال جمع د دغې ده. ان المتقین فی ظلال. اوس ما په دې مانځه کې هم دغه ایتونه ووایي، پرهېزګار خلک به په سورو کې، ودانیة علیهم ظلالها په بل ځای کې داسې سوري به ورته ډېر نږدې، هم وازواجهم فی ظلال، جنتیان او د هغوی بیبیانې به په سورو کې، اکلها دائم وظلها، خوراکونه هم همیشه دي او سوری به هم همیشه وي. حدیث کې هم رسول وسلم دا خبرې ذکر کړي. هغه یو حدیث کې دي چې داسې اوږده سوري وي که سور انسان په سورلۍ سور 100 کاله پکې روان وي نو دا نشي پرې کولی، سر ته یې نشي رسولی. خو هرور وایي چې نور نه وي، سوری څنګه؟ زه دا وایم دا کوم اشکال چې دته راغلی دی او د بعضو ذهنونو ته راځي چې لازم به سوری وي اله چې کله نور وي، دا غلطه خبره ده. دا که ته دغه طرف ته یې واړی، دنیوي علمونو طرف ته، ساینس طرف ته، بس د دې نه ډېر متاثر یې. که هغې طرف ته یې واړی د هغوی په رایې کې هم دا خبره غلطه ده، په شریعت کې هم دا خبره غلطه ده. څوک چې دا وایي چې سوری به هله وي چې کله نور وي، دا خبره غلطه ده. ګوره را به شو خپل طبیعي هسې عام ژوند ته خوم شا کې چې ساتي، هغې کې چې ته یینې نو موږ د هر هغه شي سوری یینو چې رڼا پې لګي. کنه دا خبره زموږ غلطه ده. اگر که هغه رڼا د نور نه وي، د ډیوي په رڼا کې سوری که نه وي پکې، دا د بجلۍ دا لیټ چې لګېدلی سوری پکې وي که نه وي، نو چا دا ویلي دي چې نور به وي نو بیا به سوری وي؟ نور سره سوری وي، خو لازم نه ده چې نور غیب شو وي سوری څه شو ختم شو. د شپې سوری نه وي، د څه د لاسه وي؟ رڼا د لاسه وي. د سپومۍ رڼا هم د سپومۍ سره هم مه تړه، رڼا سره وي. ډېر ورته چې دا اشکال راغلی د دې خبرې ته سوچ نه دی تللی. نو ځکه جنت کې رڼاګانې خو شتي که نه؟ صحیح ده چې جنت کې نور نشتی، خو رڼاګانې خو شتي که نه؟ نو چې رڼاګانې شتي نو دا سوری د څه د لاسه دی؟ دا د دغه رڼاګانو د لاسه دا سوری جوړ شوی دی. اشکال ختم شو که نه؟ هېڅ مسله به کې هم پاتې نه شو. خو چې علم نه یو سړی اول پیر دا خبره وسړی چې دا د څنګه سوال کړی، نو هېڅ ګران سوال نه و. الحمدلله قرآن او حدیث کې دا راته زه ووایم دا زما ایمان ده او زموږ د ټول داسې څه مسله نشتي چې د هغې د وضاحت نشي کېدی. او که چا هم تاسو ته دا مسلې را مخې ته کولي، نن سبا د فتنو دور دی په سوشل میډیا باندې. اوس خو دا کیسه روانه شوې ده چې اول په دې کوشش کې دا بعض چېرې د یوروپ ته ملکونو ته په څه طریقه لاړی، نو بعض پکې به د کشتو کې او کله ولیدلی او کله پاسېدلی او کله پې د حکومتونو له طرف نه ډزې شوي او کله جیل او کله څه، اخر دا چې هغه ملک ته ورسي. بعض پکې زه وایم کاغذونه ماغذونه یې جوړ شو، بیا یې لږ مالي حالات برابر شي، نو ورو ورو لباس بدل شي، د پښتو مختو قصې ختمې شي، بیا د هغې نه بعد هغه لنډ غونته کې جنګې نه بیا هغه شروع شي،
بیا ویښتو سټایل بدل شي، بیا پښتو دومره نه وایي لکه څومره چې په خبرو کې د انګلیش ټکي وي، بیا یې ورځ دا ووایي چې یاره زه د الله او د دین په باره کې هم شکي یم. والعیاذ بالله. اخر څه وجه ده چې ته کله خپل علاقه کې وي تا دغه الله منو، ته چې کله اخوا لاړې نو تا دومره ترقي وکړه چې اوس د الله نه منکر شو. کوم رب چې د هر څه در درکړو ته اوس د هغه نه منکر شو. نو دا ګوره فتنه سټارټه شوې ده. که څوک دا وایي چې نه نه پښتنو، زه درته د پښتنو خبره کوم، د پنجابیانو بحث نه کوم، د انډیانو خبره مې نه ده راغستې، د عربو نه ده، زه درته د پښتنو خبره کوم. هغو کې اوس دا کیسې روانې شي. لا پرېږده په دغه ملک کې د یوروپ په ملکونو کې زموږ په دې علاقو کې او کلیو کې او په دې کې اوسېږي او دا قسمه خبرې سټارټې کړي. نو الحمدلله په شریعت کې داسې څه مسله نشته چې د هغې د وضاحت نشي کیدی. او که چېرته چا وضاحت نشو کولی نو دا به د هغه انسان کمی د علم کمی وي، دا به د شریعت کمی نه. اوس که دا اشکال دی ورور ته چې راغلی و، که دی تاسو ته کړی وی او د یو سړي ښه ښکلې ږیره ده مزداره، مونږ خو هر سورګیري ته شاګل وایو. یو سړی د ښه ښکلې ږیره ده او ښه غټ پټکی یې اچولی دی، نهر پیشو د ټوپ نشي والی او ښه به کته بره کېږي او امیر صاحب کته، او امیر صاحب نه چا دا سوال وکړو او امیر صاحب جواب ورنه کړو، مونږ اوس څه وایو چې یعنې عیب والعیاذ بالله په اسلام کې دی؟ نه، کمې هغه د دې علم و، کمې د دې انسان. الحمدلله قرآن او حدیث پوره دی. الله دې په موږ د مرګه پورې قایم او دایم ساتي. دا یو خور سوال کړی دی، وی په ما باندې روجي پاتې دي، کومو زنانو ته خاص عذر یې د هغې د لاسه تېر شوي رمضان روجې ما ته پاتې دي او اوس ما ته له اوسې پورې مې نیولې نه دي، خو زړه ته مې دا سوچ راځي که چېرته زه په دې حال مړه شم نو زه به ګناهګاره یم او که نه؟ او آیا چاته وصیت لیکل پکار دي چې زما طرف نه به روجې ونیسي؟ الجواب، اول دا خبره یاده کړئ، ګوره کوم ځای کې چې شریعت ګنجایش ورکړی چې روجه پرېږده او بیا به یې قضا راوړي، نو دا داسې قضا نه ده چې شریعت تا ته وایي چې بس په هغه ټیم به یې بیا راوړي، نه، تا ته وایي قضا راوړه. څنګه؟ لکه اوس قرآن کې الله وایي فمن کان منکم مریضا او علی سفر، په تاسو کې چې څوک بیماري یا په سفري، صحیح شو، فعدة من ایام اخر، دی دې قضا راوړي په باقي ورځو کې. کوم ورځو کې؟ چې کله ورته موقع میلاو شوه. داسې به کوم نه دي چې څنګه د سفر نه راغی بس قضا به راوړي. الله وخت ښولی خو شمار پوره کول دي که نه، نو چې رب العزت خبره کولاو پرېښودې ده او عامه یې کړې ده، معنی دا چې دا قضا راوړه په تادۍ سره نه دي، دې کې انسان لیټ کیدی شي. بل دلیل پې دا دی، عایشه رضی الله عنها وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، وایي کان یکون علی الصوم من رمضان، په ما باندې به د رمضان د میاشتې روجې پاتې وي، فما استطیع ان اقضي الا فی شعبان، هغه روجې به بیا ما کله راوګرځولې؟ شعبان کې، یعنې څو میاشتې بعد؟ 11 میاشتې بعد، 11 میاشتې بعد. ولې؟ الشغل من رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغې زه به د رسول وسلم سره مصروف وم، د هغه په خدمت کې وم، نو موقع به ما ته نه جوړېده، لیټ به شوي لیټ به شوي لیټ به شو، په دې کې به شعبان به بیا په شعبان کې ونیوي. دلیل دی په دې باندې چې د دې دا کار څه دی؟ روا دی. او که دا ناروا وي بیا به رسول وسلم منع کړی وي چې ګوره څنګه رمضان تیر شي نو ته ډایرکټ دا روجو قضا را وګرځوه، داسې ورته نه دي ویلي. نو موږ دې خور ته اولنۍ خبره دا کوو، که چېرته تا باندې دا روجي او ته مړه شي نو الله تا نه رانیسي. ولې دې نه رانیسي؟ نه، وایي موقع ورته نه ده میلاو شوي. 11 میاشتې عایشه رضی الله عنها تېرې کړي دي یا 10 میاشتې، ولې الله نه رانیسي؟ ټیم نه دی مقرر.
بل دا چې دا ګنجایش چا ورکړی دی الله ورکړی نو الله یې نه رانیسي خو دا یاده که چې د بل رمضان د راتلو نه مخکې نیوه غواړي اوس دومره به هم نه لیټ کې چې روجې پاتې شو لیټ کړي کو دغه بل رمضان راغی بیا د هغې پاتې شوي نه دغې ته به هم نه راسي پوه شوي پکې نه اوس یو زنانه د په هغې روجې دي موږ به داسې ووایو چې صرف زنانه ته دا مسله نه راځي د بل دپاره هم یو کس ته په هغه روجې دي او مړ شو د ده د طرف نه به د ده خپلوان څه کوي د فایدې دپاره یاده کوي روجې چې د چا نه پاتې کېږي دا په دوه قسمه خلک دي یو خو هغه انسان دی چې د هغه عذر د مرګه پورې و په دې هېڅ هم نشتي چې دا عذر یې د څه پورې و د مرګه پورې و په ده هېڅ هم نشتي لکه یو سړی بیمار دی د ګردو بیمار دی یا موږ به وایو چې عارضي بیمار شوی خو دومره بیمار شوی چې ډاکټرانو ورته ووایي چې ته روجې مه نیسه او ښه به شي 15 ورځو کې به ښه شي د روجې پرېښودې 15 ورځې روجې د پرېښودې خو په هغې پسې بیا بیمار و 10 ورځې او به یې کې مړ شو ولې دې څه نشته موقع ورته نه ده میلاو شوی او نه د ده په خپلوانو لازم دي چې د ده طرف نه روجې ونیسي یا فدیه ورکړي نه ولې ځکه چې الله یې نه رانیسي هلته موقع نه ده میلاو شوې دویم هغه کس دی چې هغه ته موقع میلاو شوه موقع ورته میلاو شوې ده خو هغه لا روجې نیولې نه وي تر دې چې هغه پکې څه شو هغه مړ شو نو اوس دا روجې په ده دي نو څه به کوي د ده خپلوان شاته چې کوم د ده وارثان دي هغو دوه کاره کولی شي یو دا چې د هرې روجې په بدله کې غریب له خوراک ورکړي دا یو طریقه ده هرې روجې په بدله کې غریب له خوراک ورکړي او دویمه طریقه دا ده چې دغه روجې هغوی د ده د طرف نه ونیسي حدیث کې راځي من مات وعلیه الصیام صام عنه ولیه یو سړی مړ شو په هغه باندې روجې دي نو د ده کوم خپل چې دی ولي چې دی هغه به روجې ونیسي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی خو بیا دا روجې په دوو طریقو سره نیوی شي یو کس پوره نیسي 15 روجې دي او د دوی د یو خپل وي چې زه به دا ټولې ونیسم صحیح ده 15 خپلوان ووایي چې موږ به یو روجه ونیسو دا هم صحیح ده او حدیث کې داسې راځي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی ویو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله ان امی ماتت وعلیها صوم شهر زما مور مړه شوې ده او په هغې باندې د رمضان د میاشتې روجې پاتې دي زه یې قضا زه د هغه د طرف نه ونیسم رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي که چې ستا دې مور باندې قرضه وی چېرته د چا تا به دا قرضه ورکولی او که نه هغه وي نو فدین الله احق ان یقضى نو الله خو ډېر حقدار دی چې د هغه قرض واپس ورکړی شي معنی چې ته د مور د طرف نه ونیسه دغه شان یو حدیث کې دا راځي چې د برید رضی الله عنه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره موږ ناست وو دې کې یو زنانه راغله نو هغې دا ووایي چې یا رسول الله زما مور باندې د رمضان د میاشتې روجې پاتې وي افاصوم عنها زه یې د دې مور د طرف نه ونیسم رسول صلی الله علیه وسلم صومي عنها ویې نیسه بیا هغې ووایي یا رسول الله هغې حج هم نه و کړی افاحج عنها د هغې د طرف نه حج وکړم رسول صلی الله علیه وسلم حجي عنها د هغې د طرف نه حج وکړه پوه به شوئ که نه نو خلاصه دا شوه که چېرته یو زنانه روجې پرېږدي د عذر د لاسه بیمارۍ د لاسه نو هغه را روان رمضان پورې چې کله نیسي ودې نیسي خو د روان رمضان نه دي هغې نه مخکې دې ونیسي که منځ کې مړه شوه څه پې نشتي خو خپلوان به دا یا به فدیه ورکوي یا به دا روجې دې طرف نه نیسي والله اعلم